د اسلام آباد چې د پاکستان پایتخت او ورسره هندوستان او ورسره تاجکستان په شمول د روسیې له افغانستان سره څه اړیکې غواړي او له افغانستان څخه دوی څه غواړي او افغانستان ته کوم شرایط یې ایښودلي دي چې طالبانو ته وایي ستاسو پر دې شرایطو باندې له موږ سره ولاړ سئ، موږ ستاسو هر خدمت ته تیار یو او د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ هر څه کولی شو. پر دې هکله باندې دوستانو چې هند او پاکستان دواړه د یو بل په مقابل کې غواړي چې ګام مخته کړي له افغانستان سره خپلې اړیکې ښه کړي. د دې پر باب باندې یو ویډیو له تاسو سره شریکه کوم، خوندوره موضوع ده. راځئ تر هر څه له مخه دا یو ویډیو وګورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی له کابل سره څو اړخیزې اړیکې لري او د شته ننګونو د حل لپاره د اسلامي امارت له چارواکو سره په اړیکه کې دي. دا په داس حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له کابل سره د بشري او پراختیایي همکاریو پر اساس اړیکې غواړي. اخوا د ایران ولسمشر ویلي چې له خپل روسي سیال سره افغانستان کې د سولې پر ټینګښت خبرې کړې دي. دا په داس حال کې ده چې بیا پاکستاني چارواکو ویلي چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان بحث کوي. د افغانستان په اړه وروستیو بحثونو ته په کتو داسې ښکاري چې افغانستان یو وار بیا له حاشیې څخه متن راغلی او ښایي یو وار بیا به د بحثونو سرټکی وي. خو پوښتنه دا ده چې افغانستان په اوسنیو سیمه ییزو او نړیوالو رقابتونو کې خپله بهرنۍ پالیسي څنګه متوازنه ساتلی شي؟ آیا افغانستان به دا ځل بیا د نورو هیوادونو د تقابل په مرکز نه بدلیږي؟ د سیمې هیوادونو کې کوم یو باور وړ ملګری کیدی شي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمدي یم. د همدې بحث د څېړلو لپاره زموږ درانه ګډونوال دي د نظامي چارو کارپو عزیز ستانکزی صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو فضل الرحمن اوریا صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو عبدالصادق حمیدزوی صاحب. د بحث درنو ګډون کوونکو ستړي مه سئ، ښه راغلاست. نن به د روال مخالف له دې څخه شروع وکړو. ستانکزی صاحب، ستانکزی صاحب د خبرو ته غوږ سئ، هر یو خپل نوبت خبرې کوي. د سیمې د هیوادونو د موضوعاتو محراق ګرځېدلی دي. پاکستان، هند، روسیه، تاجکستان، هغه موضوعات چې د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي، دا څه وشول چې ټول تیار سوز دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخه تاسو قدرمنو میلمنو ته تاسو درنو لیدونکو ته د تلویزیون خپل سلامونه به احترامات رسوم. وعلیکم السلام. نن باید د افغانستان خلک خوشحاله اوسي، خوشبخته اوسي، د افغانستان د اوسني حکومت له خدماتو نه راضي اوسي، په ډېرو وړو ټکو باندې ګوتنیونې ونه کړي، په ډېرو وړو ټکو باندې دوی هیاهوی جوړ نه کړي او هغه کسان چې په خارج کې بعضې اوقات نارې او سورې وایي د هغوی خبرو ته هم غوږ نه نیسي، نو له بحثه باید خارج نسمه. نن افغانستان واقعا چون د قدرت له موضوع نه خبرې کوي، دا اولین حکومت ده چې د بهرنیو ته لاس نه ده اوږد کړی د دوستي افغانستان په داسې حال کې هر کس اوس غواړي دوستي ورسره وکړي، ځکه موږ سره ډېرې دښمنیانې سوي دي غیر له هندوستان نه چې هغه به همیشه د موږ په امورو کې هم مداخله نه کوله او دلته د موږ هندو مذهبه افغانان چې په دې داخل د افغانستان کې وو، په دې حد ارتباط موږ درلوده چې له مسلمان نه به موږ سودا نه اخیسته، د هندو مذهب نه به مو اخیسته، له سګ نه به اخیسته، اهل ونود بله و. یعنی روابط تر دې حده کلتور حتی د موږ شریک وو، عنعنات مو د موږ شریک وو. دلته په دې کارت پروان کې دوی لوی مرکز و، دلته افغانانو سره پاکستانیانو سره هم د موږ روابط له اویاو دوه کلو را په دې خواسته د پاکستان د خلکو سره د موږ روابط ډېر نیک وو او اوس هم نیک دي. هغه وخت هم د موږ لاریګانې خلک تلل، بیبي تلل، بیرته به راتلل، د حکومتونو موضوع علیحده وه. موږ هم ملامت وو د پاکستان په حق کې. د افغانستان پخواني حکومتونه د شوروي په لمسون سره ملامتیاګانې درلودې. دوی دلته راډیو ورته جوړه کړې وه، هغوی هلته د صحبت کاکا جان په نامه میرخان یو له دې چې تښتېدلی فراري سړی و، هغه یې کېنولی و. خو په هر صورت سره اوس تاسې وګورئ چې هر مملکت غواړي چې څنګه د افغانستان سره خپل روابط جوړ کړي. هر یو کوشش کوي چې مخته پاکستان تر پرونه پورې په موږ راکټونه ویستل،
18 ماشومان یې د موږ شهیدان کړل. همدغه د موږ او تاسې نارې او سوریې وې، همدغه د موږ محترم وروڼه تحلیلګران چې د دغه جینه موږ خپل اوازونه اوچت کړي او د ټول افغانستان خلک سره یو ځای، یعنې داسې نه داسې تنها موږ او دغه تلویزیونونه اکثرا پاکستان کې ګوري سره ویني دغه احساسات د موږ د افغانستان د خلکو احساسات څرګندوي، د 90% د دې ملت احساسات څرګندوي. لهذا 3 ورځې مخکې د پاکستان د خارجه چارو یو نماینده ویلی چې حتی وزیر دفاع لوی درستیز یې ویلی چې موږ له افغانستان سره بله لاره نه لري غواړو چې موږ افغانستان کې خپل اړیکو ته نور هم پراختیا ورکړو. دوی په دې اوس پوه شول چې افغانستان که لوی هندوستان سره چې په دري هند پهناور ورته وایي او مخ په ترقي روان ده او د چین سره په تقابل کې او د امریکې سره نن سبا په ډېر ښو روابطو سره روان ده او دا ډېره ښه خبر ده. دا اوس پاکستان هم په دې باندې باوري شوی ده چې افغانستان داسې یو حکومت نه لري چې د ما منافع د هندوستان قربان کړي او د هندوستان منافع د ما دوی خپلې منافع پسې ګرځي. هر چېرته چې د موږ د حکومت منافع او جانب مقابل هم منافع متضرر نشي په هغه صورت کې دوی دوستي کول غواړي. تاسې وګورئ په دې منځنۍ اسیا کې څو هېواده نن د امریکې خواته پلو ته اګوښتې تقریبا معاهدې امضا کوي ځکه پوه شول د موږ همسایګان هم لرې هېوادونه هم نور هم چې دلته شیطاني مثلث نه و جوړ شوی د چین او د روس او د ایران لخوا او بعضې نور هغه ممالک لکه کوریای شمالي او دا نور چې غواړي دنیا په عذاب کې په مصیبت یو غم کې واچوي په منفي توګه متحرکه کړي او څنګ ته پاکستان هم د دغه باوجود چې د پاکستان دوی سره همغږی دي په دې مسله کې. پاکستان داسې یو هېواد چې هر څوک د ده په کچکول کې پیسې واچوي هغه کار ورته کوي. هغه یو رقم اجرتي قاتلین په پاکستان پېښور کې ورته وایي چې 15,000 روپۍ باندې د سړي سر راوړي. پاکستان په 15,000 وخت چې تا یو وزیر چې اوس برحاله وزیر ده ویلېږه خرڅې که په امریکانو ګونتانامو کې 18 کاله هډوکې وراسته سول، 18 کاله میاشت وخوړ، 18 کاله یې دومره پاکټ کې ډوډۍ ورته ورکوله چې دغه وخوره. هغه اوس وزیر ده او بیا له موضوع نه شاید لاړ شم یو تعداد د موږ افغانان بیا وایي چې موږ ته وزارت څوک نه راکوي، موږ ته چوکۍ نه راکوي. ښه دا چوکۍ د تا حق ده که د دغه سړي حق ده چې 18 کاله میاشت خوړلی ده او بندي و. په هر صورت راغلو په دې کې چې د افغانستان دغه مدونه پالیسي چې اوس ده دا تر دې حده دوی خپله پالیسي رسولې چې اوس هېوادونه بهر د افغانستان جلسې جوړوي چې موږ څنګه وکولی شو د افغانستان سره د دوستي لاس نور هم کلک. دوستانو د ثانوي صاحب خبرې تاسو واورېدې، یقیني ښې خبرې یې وکړې. انشاءالله مرکه غټه ده، که وخت پیدا سو نور به هم له تاسو سره شریکه کړم. اولین خو دا داسې 11 ورځې کېږي زموږ کومه ویډیو تر تاسو پورې نه ورسېدلی، موږ په یو سفر باندې و الحمدلله هغه پای ته ورسېدی. له نن نه بعد به انشاءالله پر خپل وخت باندې موږ له تاسو سره خوندور معلومات، سیاسي معلومات، دغسې نور معلومات له تاسو سره پر خپل وخت باندې شریک کوو. راځو دې ځای خبرې ته. یقیني افغانستان اوس پر هغه فهرست، افغانستان اوس په هغه لاین کې ولاړ ده چې هر ملک، هر هېواد دې ته تیار ده، خصوصا ګاونډیان هغه دې ته تیار دي چې د افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي. ولې؟ ځکه چې افغانان هغه خلک دي، بیا خاص کر طالبان هغه خلک دي د افغانستان دوستي ده، دښمني ده. که د دوستي لاس ورکړئ بیا د دوستي په خاطر باندې هر څه تر تا قربانوي، بیا هر څه د سره کوي. که د دښمني لاس ورکړئ بیا د دښمني پر باب باندې تاسو وګورئ خپل تاریخ لري، بیا خپل وار چاته نه پرېږدي، بیا خپله بدله اخلي. نو هر هېواد دا کوشش کوي، خصوصا ګاونډیان هغه که د هر دغه که ایران او که ورسره روس او که ورسره پاکستان تاجکستان دغسې نور دا هېوادونه چې له افغانستان سره خپل سرحد مثلا دغه لري، ګاونډ هېوادونه د افغانستان دي، دا اوس دا کوشش کوي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي. ولې؟ که چیرې دوی له افغانستان سره اړیکې خرابول غواړي، دا نه تنها چې افغانستان ته نقصان رسوي بلکې دوی ته یې هم رسوي. اوس راواخو اوس فی الحال دور په موجوده دور کې چې د افغانستان سره د ګاونډ په لحاظ وګورئ چې د چا اړیکې ډېرې خرابې دي، هغه پاکستان ده. یعنې د پاکستان او د افغانستان اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر یو کوشش وکړي له د بل باندې تعرض کوي، هر یو کوشش وکړي د بل باندې دا خرابوي، هر یو کوشش وکړي چې یو د بل د نړۍ له نقشې څخه ورک کړل شي.
یعنې دومره په زیات دغه کې سره نفرت کوي او دومره زیات په دغه کې سخت حالت کې یعنې دې اړیکې ډېرې سختې خرابې دي. اوس په دې دوران کې هندوستان هم را مابینځ ته سو، میدان ته سو چې دا د موقع ده کوشش کوله دې ځای څخه ګټه اخله، له افغانستان سره خپلې اړیکې برابروه او د پاکستان په خلاف باندې. خو کله چې پاکستان دا ویني چې موږ دښمن هیواد چې هندوستان دښمن بولي او هغه له هغه چا سره اړیکې سمول غواړي کوم چې فلحال له ده سره اړیکې زموږ سوکه سوکه خرابېږي، نوې دوستي وه هغه دوستي په دښمني باندې بدلیږي، نو که چیرې دا د هندوستان طرف ونیسي او ټوله ملګرتیا هر څه له هندوستان سره سي او دواړه په یو لاین په یو قطار کې ودرېږي، بیا به زما خوند نه وي. بیا کوشش دی کولی سي چې موږ نور هم کمزوری کړي. نو ځکه چې دا 2-3 ورځې ویل کېږي داسې چې پاکستان هم کوشش کوي، خپله یې ویلي دي پاکستان خپله وزارت خارجه یو ویان دغه خپله ویلي چې موږ غواړو له افغانستان سره ښې اړیکې ونیسو او د افغانستان سره داسې اړیکې ولرو چې هغه د افغانستان هم په ګټه وي، د پاکستان هم چاره نه لري پاکستان چې له افغانستان سره اړیکې نه کړي سمې، ځکه چې بغیر له افغانستان سره چې د اړیکې څومره خراب وي هغومره پاکستان نور هم لاندې شي. د پاکستان او د افغانستان په خپل مابینځ کې دغه اړیکې چې خرابېدل دي، دا به یوازې افغانستان دا سوچ نه کوي چې دا پاکستان ته نقصان کوي، بلکې افغانستان ته هم کوي، او نه به پاکستان دا سوچ کوي چې زما اړیکې زه چې له افغانستان سره اړیکې خرابول غواړم یا جنګ ورباندې کوم یا میزایل ورباندې وزنم یا بمبار ورباندې کوم، دا به ده ته زه نقصان ورسوم. نه داسې نشي کېدلی. ده ته که څومره نقصان رسوي د چنده به تا ته هم رسېږي، ځکه چې دا دواړه هېوادونه خلک متل کوي چې دا داسې دي لکه همسایهګان، یو همسایه د بل همسایه سره که په جګړه باندې اخته سي بیا د دې زندګي داسې یوازې نه، که هر څومره د یو همسایه زورور سي، که هر څومره د یو همسایه طاقتور سي، خو بیا به هم دی ویره له دې بل همسایه څخه ضرور لري، بیا هم د هغه کمزوری همسایه یو داسې لار لټوي چې هغه د ده له دښمن سره بیا لار چې هغه کس چې هغه د ده دښمن وي هغه د ځان دوست جوړوي، په هغه باندې دی بیا ډبوي. نو چاره نشته چې پاکستان افغانستان سره اړیکې خرابې کړي، دا د ته نقصان نور هم رسوي، دا چاره نشته چې د دوی تر مابینځ دي اړیکې نشي سمې، یعنې د سمېدل ډېر ضروري ده، خامخا به دا کېږي، دا یو مهم کار ده چې د دې تر مابینځ اړیکې سمې کړل شي. او زموږ به دا دعاګانې وي چې الله دې د پاکستان او د افغانستان تر مابینځ بیا خاص کر پر هغه سیمو باندې چې پښتانه اوسېدل کوي، مسلمانان دي، پښتانه دي، افغانان دي، ډېرې دربدرۍ یې تېرې کړې، پر هغه ځای دې الله د افغانستان او د پاکستان تر مابینځ اړیکې نه خرابېدل، نه دي الله خرابوي او نه یې دې تر مابینځ جنګونه الله راواقع کوي، نه رامنځته کوي، ځکه چې دا جنګونه د دوو هېوادونو تر مابینځ دا ډېر زیات نقصان جوړوي. او له هغه چا څخه پوښتنه وکړي چا چې جنګ لیدلی وي، له هغه چا څخه پوښتنه وکړي چې چا چې په جنګ کې په جګړه کې څه له لاسه ورکړي، هغو خلکو ته دا حالات معلومیږي چې جګړه او جنګ څومره نقصان لري او دغه جګړه ګټه لري که نه لري دا خو هر چاته معلومه، خو هغه خلک چې جنګ ته تږي جګړې ته تږي چې هغه لري او د جنګ یا د جنګ میدان یې نه وي لیدلی، وایي د جنګ خوږې خبرې ترخې سات، نو د هغه خلکو ته د جګړې حالت معلومیږي کوم چې پر دې ځای باندې اوسېږي. الله دې هېڅکله داسې نه پېښوي چې د دوو مسلمان ملکو د دوو مسلمان هېوادونو بیا خاص کر چې هغه پښتانه یې دواړو طرفو ته پر هغه ځای باندې جګړه رامنځته کېږي، الله دې دا هېڅ کله په موږ باندې نه ویني.